د هڅه آنلاین کتاب پلورځي او یوټیوب چینل ګلالیو اوریدونکو سلامونه او مینه مې ومنئ. هیله منه یم چې د صحت په جامو به سنبال اوسئ. زه شیبه وردګ یم او یو ځل بیا مو د یوه ښکلي کتاب اوریدلو ته رابولم. پیغمبر د جبران خلیل جبران شاهکار اثر دی چې اغلې زینب سالک پښتو کړی دی. د پیغمبر کتاب په اړه خپل لیکوال جبران خلیل وایي ما خپل ټوله فلسفه په دې کتاب کې ځای پر ځای کړې ده. په دې فلسفي ناول کې ډېر ستر او ژور موضوعات په ساده او شاعرانه ډول ویل شوي دي. له حجمه کم خو د معیار او معنویت له مخې د نړۍ له ډېرو غټو کتابونو هم ستر دی. راځئ له اورېدو یې زده کړه وکړئ او خوند واخلئ. هغه غوره شوی او محبوب چې د خپل مهال روڼ سهار و. 12 کلونه په اورفي ښار کې خپلې بیړۍ ته سترګې پر لار پاتې شو. هغه بیړۍ یوه ورځ راتلونکې وه او دی به یې خپل وطن ته رساوه. د 12 کال د ایلول میاشتې پر 9 ورځ چې کلیوالو خپل رسېدلي کښتونه ریبل، هغه له ښاره لرې غره ته وخوت او د سمندر په ننداره شو. هغه د سمندر په لړو کې خپله بیړۍ ولیده. دغه مهال د ده د زړه دروازې پرانیستل شوې. د هغې خوښۍ د سمندر پر څپو د الوت وزرونه پرانیستل. هغه سترګې پټې کړې او د روح په بشپړ سکون یې دعا پیل کړه. ناڅاپه په زړه کې ور وګرځېدل، زه دې ولې له دې کلي خوښ او بېغمه لاړ شم؟ ای خدایه، تر کومه چې ما پر خپل روح یو بل زخم نه وي جوړ کړی، زه له دې کلي نشم تللی. ما د پناه په دې ښار کې د غم، خفګان او څو کالۍ یوه اوږده زمانه تېره کړه. زما د یوازیتوب شپې ډېرې اوږدې وې خو ناکراره نه وې. په دې کوڅو کې مې د خپلې اروا ډېرې ټوټې شیندلې. زما د ارمانونو ډېره زیږنده د همدغې غرونو په لمنو کې لوبې کوي. اوس څنګه کېدای شي چې پر خپل روح یو څه بار نه کړم، په زړه کې یو درس پیدا نه کړم او له دې ځایه دې بېرته ستون شم؟ دا خو څه جامې نه دي چې په اسانۍ له ځانه لرې کړم. زه باید خپل پوستکی په لاسونو وباسم او د خپل ځیګر وینه په خپلو لاسونو وزبېښم. دا کلی خو تش یو خیال او تصور نه دی چې پرېږدم هېر یې کړم، له زړه یې وباسم او لاړ شم. دا خو زما زړه دی، ارمان مې دی چې پوره شوی ارمان او پوه طبیب ښکلی کړی و. خو زه نشم یې سارېدلی. سمندر په پایله کې هر څه په خپله غېږه کې نغاړي، غېږ کې یې نیسي. ما هم ځان ته ولي، زه به آخر هم په خپله بیړۍ کې سپرېږم. هغه مهال چې د شپې شیبه شیبه شرر شیندي، ما ته پاتې کېدل یو جمود دی، له حرکته محروم جمود، داسې لکه هوا چې واوره شي، رڼه شي او په یوه جوړښت کې ایساره شي. پاتې کېدل ناشوني دي. دلته چې څه دي کاش ټول مې له ځان سره وړلی شوای، خو دا به کېږي څنګه؟ غږ چې ژبه وزرونه ورکوي په خپله خو الوزي، خو ژبه شاته پرېږدي. خو هغه هډ دی چې د فضا غېږې ته د رسېدو لپاره یوازې والوزي. او همداشان باز هم چې په خپلو ځواکمنو وزرونو د لمر وړانګې څیري او د نور په جمال کې نغښتی الوزي. نو خپله ځاله خو له ځان سره نشي لېږدولی. زه هم همدې فکرونو په سر اخیستی یم، خپه هم یم او خوشحاله هم. چې له غره راښکته شو بیا یې سمندر ته پام شو، نو ویې لیدل چې بیړۍ یې ساحل ته ورنږدې کېږي. چلوونکي یې د بیړۍ پر سر ولاړ ولیدل. دا ټول یې وطنوال او د کلي ولس وو. د هغې ژبه خاموشه وه، خو روح یې هغوی ته بې اختیاره چغې وهلې. ای زما د تلپاتې مور زامنو، تاسو مې تل په خوب لیدئ چې د تصور په څپو کې مو لامبو وهله او اوس په ویښه زما پر لوري را روان یاست. ویښه د خوب تر نړۍ ډېره ژوره او پراخه ده. زه هم تللو ته چمتو یم. سفر ته زما لیوالتیا پر بادبان د خورې ورې هوا د څپو په تمه ده.
بس یوه بله ساه اخلم. په دې خاموشه فضا کې د مینې وروستی ننداره کوم. بیا نو زه ستاسې خواته درځم او د سمندري مسافرانو همسفر به یم. ای پراخې بحیرې، ای خوبولې مورې، چې ستا په غېږه کې چینو او سیندونو ته ازادي ور په برخه کېږي، زه له تا سره ژمنه کوم مخکې تر هغې چې د ژوندانه سیند په دې کلي کې څو ګامه وړاندې لاړ شي او یا څو شېبې نور هم په دې شنه او سمسوره صحرا کې خپل ترنم روان وساتي، زه تا ته در روان یم. یو محدود څاڅکی په یوه لامحدود سمندر کې چې مخکې لاړ نو ویې لیدل چې ډېرو ښځو او نارینه‌وو خپل کښتونه او د انګور باغونه پرې ایښي او د ښار د دروازې پر لوري را روان دي. هغه واورېدل چې ټول په یوه خوله او لوړ غږ د نوم اخیسته او یو بل ته یې په چغو سره د هغې د بیړۍ د راتلو خبر ورکاوه. هغه په خپل زړه کې ویل آیا د بیلتانه ورځ د وصال ورځ هم کیدای شي؟ زه به څه ووایم؟ زما ماښام زما سهار دی. زه به هغه چاته څه ورکړم چې خپله غله یې زما لپاره په پټیو کې پرېښوده. دا زما زړه به د میوې ډکه ونه شي چې لپې لپې پر خلکو وویشم، یا مې ذوق تان د غرنۍ چینه شي او دا خلک ترې خپلې پیالې ډکې کړي. چنګ به نشم چې د دوی ګوتې مې لمس کړي او فضا سندریزه شي. شپېلۍ به نشم چې نغمه مې د دوی د روحونو ژورو ته ښکته شي. زما په خاموشۍ کې نغښتې پانګه چیرته ده چې اوس یې پر دې خلکو وویشم؟ کاش نن زما د لو ورځ وای، ما به په کوم پټي او کومه تیره هیره زمانه کې تخم شیندلی چې نن یې وریبم. که نن زما د فانوس اوچتولو ورځ وي، نو آیا زه به په خپل فانوس کې هغه وړانګې حس کولی شم چې زما دننه دي؟ ښایي زما فانوس تور او تیاره وي، خو کیدای شي بلکې زه باور لرم چې د شپو له رازه خبردار به پکې تیل واچوي او روښانه به یې کړي، داسې چې لمبه به یې پر لوړو څوکو له سیلیو سره مقابله وکړي. هغه خبرې وکړي، خو په زړه کې داسې ناویلې خبرې هم وي چې ویل یې ناشوني وو، ځکه هغه نه غوښتل چې خپل ټول رازونه په ژبه راولي. کله چې ښار ته ننوت، ټولو پرې په یوه خوله سلام واچوه. د کلي مشران، ملکان او خانان په بیل کتار کې ودرېدل. هغوی وویل اوس له موږ مه بیلیږه، اوس له موږ نه لرې مه ځه. کله چې موږ په شپو کې وو نو تا رڼا ورځ راوړه، ستا ځوانۍ موږ ته رنګین رنګین خوبونه راوښودل. ته په موږ کې نه پردی یې او نه میلمه، ته خو زموږ زوی یې، زموږ محبوب یې. نو زموږ سترګې په خپل دیدن پسې مه ډنډوه. مشرانو او مرشدانو ورته وویل مه پرېږده چې د سمندر څپې زموږ ترمنځ دیوالونه شي او د ژوند هغه زمانه چې له موږ سره دې تېره کړه ماضي ته مه سپاره. ته زموږ لپاره یو روح یې، ستا په سیوري زموږ څېرې روښانه کېږي، ستا نوراني تندی زموږ تندي روښانوي. موږ له تا سره ډېره مینه وکړه، خو ژبه یې نه لرله ځکه په پردو کې پاتې شوه. خو نن هغه له پردو راوتلې تا ته زارۍ کوي او بربنډه ستا په مخ کې ده او تل همداسې کېږي. مینه د زړه په ژورو کې له ځانه بېخبره وي، خو د بېلتون په وخت ښکاره شي. نور هم ډېر خلک راغلل، ټولو همدا یوه غوښتنه لرله، خو هغه هیچا ته هم ځواب ورنه کړ. سر یې ټیټ کړ او ورسره نږدې خلکو یې پر سینه بهیدونکې اوښکې ولیدلې. بیا ورسره ټول خانقاه ته ننوتل. هلته له اعتکاف خونې یوه مېرمن راووتله چې د بصیرت خاونده وه. هغې ښځې ته یې په داسې مهربانه نظر وکتل چې له لورېینې ډک و، ځکه همدا ښځه وه چې په لومړي ځل یې درته ویلي وو ته رښتینی یې. دا هغه وخت و چې دې کلي ته یې د راتلو ایله یوه ورځ کېده. هغه ښځې ورته وویل ای غوره شویه، له ابتدا خبر او د انتها غوښتونکیه، ډېره موده دې د خپلې بیړۍ لار وڅارله، دا دې هغه راورسېده. اوس به نو ته هرومرو ځې، ته خپل وطن ته ډېر لیوال یې، هغه وطن چې ستا د زړه لویې هیلې ورسره تړلې.
تا اوس نه زموږ مینه ایسارولی شي او نه دا درته خنډ ګرځي چې موږ درته اړ یو. موږ تش دومره غواړو چې وړاندې تر تلو دې راسره یو دوې خبرې وکړې. له خپلې لوړې رښتینولۍ برخه راکړه. موږ به ستا پیرزوینه خپل اولاد ته وسپارو. هغوی به یې خپل اولاد ته وسپاري او دغه شان به ستا دغه امانت له موږ سره تل پاتې شي. تا په خلوت او یوازیتوب کې زموږ مطالعه وکړه. تا په ویښه زموږ داسې ساتنه وکړه لکه یوه مهربانه مور چې خپل ویده بچي څاري او د خپل ویده بچي ژړا او خندا ویني. بس اوس موږ ته راز ښکاره کړه او موږ ته هغه څه ووایه چې د ژوندانه او مرګ ترمنځ دې لیدلي. هغه ځواب ورکړ: کلیوالو، نور به درته څه ووایم پرته له هغه څه چې اوس هم ستاسې په روحونو کې ناڅي. هغې میرمنې وویل: موږ ته د مینې په هکله څه ووایه. هغه سر پورته کړ او خلک غلي شول. په درانه غږ یې وویل: کله چې مینه بلنه درکړي بلنه یې ومنئ، سره له دې چې لارې یې اغزنې او له خنډونو ډکې دي. او کله چې درته وزرې پرانیزي په مینه ځانونه پکې ونغاړئ. خیر دی که د وزرونو تیرو څوکو یې ټپي کړئ. کله چې درته څه ووایي په خبره یې باور وکړئ، سره له دې چې اواز یې ستاسو د ښکلیو خوبونو دنیا ړنګوي لکه سیلۍ چې د بڼ ګلان رژوي. یاد لرئ، که مینه ستاسې پر سر زرین تاج ږدي نو په دار مو هم ځړوي. که د روح چمن مو سمسوروي همدا راز وخت په وخت د دغه چمن بیکاره بوټي غورځوي او دا د ونو هغو جرړو ته هم رسیږي چې د ځمکې په سینه کې غځېدلي دي او له ځان سره یې خوځوي. د غلې د وږو او دانو غوندې مو یو ځای کوي، غل بیلوي مو، بوس او دانې مو جلا کوي. بیا مو ټکوي چې بې داغه مغز مو ښکاره شي. بیا مو خپل سپېڅلي اور ته غورځوي. دا د دې لپاره چې د ژوند جوړونکي مبارک دسترخوان وړ سپېڅلي خواړه شئ. مینه به د هر څه در باندې کوي چې له خپله رازه خبر شئ. کله مو چې دا رازونه وپېژندل نو د واقعي ژوند د زړه یوه برخه به وګرځئ. خو که ووېرېدئ او که یوازې مینه او مزې مو موخه وګرځېدې بیا به ښه دا وي چې خپله ایریاني پټه کړئ او د مینې له سپېڅلي کروندې راووځئ. هغه ځای ته لاړ شئ چې نه کوم موسم لري، نه کومه رڼا، نه پکې کوم ذوق شته او نه د ذوق څښتن. هلته به هم وخاندئ خو خپله ټوله خندا به نشئ خندولی. مسکا به مو نیمګړې او مسته خندا به مو نیمایي وي. هلته به تاسې ژاړئ هم خو خپلې ټولې اوښکې به نشئ تویولی. ډېرې اوښکې به مو وړاندې تر بهېدو وچیږي. مینه پرته له ځانه نور هیڅ هم نشي درکولی او پرته له ځانه درنه نور څه اخلي هم نه، پرته له هغه لطیف جوهره چې خپل یې دی. مینه ولکه کوونکې نه ده او نه یې تاسو ولکه کولی شئ، ځکه چې مینه د خپل ځان لپاره خپله بس ده. که تاسو مینه کوئ نو دا مه وایئ چې هغه مې په زړه کې ده، بلکې ووایئ چې زه یې په زړه کې یم. هیڅکله دا مه ګڼئ چې تاسو به مینې ته لار وښایاست. هغه تاسې ته لار ښایي په دې شرط چې وړتیا یې ولرئ. بیا نو که تاسې مینه کوئ او امیدونه لرئ نو وبهیږئ، اوبه شئ او روانې چینې وګرځئ. هغه چې د شپې د تورتم په غېږ کې سکوت ته خپله سندره وایي، بیا هغه درد وپېژنئ چې د دې چینې ذوق پاروي او د مینې په زده کړه ځانونه ټپي کړي. په خپلو ټپونو خوشحاله شئ، هغسې لکه په عیش کې چې مست شئ، خو وینه بهېدلو ته مه پرېږدئ. په لمر خاته راویښ شئ لکه زړه مو چې یوه مرغۍ وي، هغه مرغۍ چې وزرونه یې د الوتلو لپاره ډډ کړي وي، او شکر وباسئ چې د مینې کولو لپاره مو یوه بله ورځ هم وموندله. کله چې غرمه مهال آرام کوئ د سکون دغه شیبه مو په مینه ښکلې کړئ او له بې کچې سروره یې خوند واخلئ. چې تر مینې کولو وروسته ماښام کور ته راشئ نو د مینې منندوی شئ. بیا مو خپلې سترګې شپه مهال پټې کړئ او زړه مو د محبوب لپاره له دعاو ډک کړئ چې پر شونډو مو د ستاینې راک پر نڅاوي. بیا عارفې وویل: زما باداره، د نکاح په اړه څه وایې؟ هغه وویل: تاسو
یعنی نارینه او ښځې یو ځای پیدا شوي یاست او یو ځای به ژوند کوئ، او بیا چې کله د مرګ په رښتیا خپل سپین وزرونه خپاره کړي او ستاسو د ژوند ایرې وشیندي، بیا به هم یو ځای یاست. د کائناتو د پالونکي په حافظه کې به هم د تل لپاره یو ځای اوسئ. خو ستاسو په وصل کې لږ فصل هم پکار دی چې د نیلي اسمان د فراخه زړه آزاده هوا په دغه بیلتون کې وناڅي. له یو بل سره مینه وکړئ، خو له جنسي مینې ځانونو ته زنځیر مه جوړوئ. خپله مینه یو څپاند سمندر وګرځوئ چې ستاسو د ارواو ترمنځ لکه د دوو ساحلونو په څپو کې ډوب وي. یو د بل جام ډک کړئ، خو دواړه په یوه جام شونډې مه ږدئ. خپله مړۍ یو بل ته ورکړئ، خو په شریکه یوه ډوډۍ مه خورئ. یو ځای شئ، د یو بل په غاړه لاسونه واچوئ، وناڅئ، خو له یو بل بیل پاتې شئ. لکه د سیتار د تارونو چې له یوه راګه مستېږي، خو یو له بل بیل دي. خپل زړونه خفه کړئ، خو د یو بل زړونه مه دردوئ، ځکه د قدرت هغه لاس چې ژوند یې در بخښلی ستاسو په زړونو د تصرف او ولکې حق هم لري. د ژوند په تودو سړو کې اوږه په اوږه پاتې شئ، خو بیخي مه یو کېږئ لکه د جومات ستنې چې په ګډه یې د چت وزن ته اوږه ورکړې ده، خو یو له بل بیلې ولاړې دي. یا لکه نښتر او څېړۍ چې په یوه ځنګل کې ټوکېږي، په یوه ځای کې پورته کېږي، په یوه هوا کې ساه اخلي او په یوه ځمکه کې وده کوي، خو یو د بل د څانګې سیوري ته نه غوړېږي. بیا یوې داسې مېرمنې چې ماشوم یې په غېږ کې نیولی و وویل: موږ ته د ماشومانو په اړه څه ووایه. هغې وویل: ستاسې ماشومان ستاسې نه دي. هغه د ژوندانه د ځواک او د تخلیق د جذبې اولاد دی. دا د هغه ژوند زیږنده ده چې د ودې لپاره یې طبیعت ناراموي. هغوی ستاسې په مټ استول کېږي، خو ستاسې شتمني نه ده. هغوی ته خپله مینه ورکړئ، څومره چې کولی شئ او څومره چې مو زړه غواړي، خو خپل تخیل مه ورسپارئ، ځکه چې هغوی ستاسو تخیل ته اړتیا نه لري. هغوی له ځانونو سره خپل تخیل راوړئ. بدنونه یې سوکاله کړئ، خو روحونه یې آزاد پرېږدئ، ځکه د هغوی روحونه د سبا ورځې په کاله کې اوسېږي. هغه کور ستاسې له حال او ماضي لرې دی، هغه ماضي او حال چې تاسې پکې اوسېږئ. تاسې هغه کور ته نشئ ننوتی او نه یې تصور کولی شئ. که تاسې غواړئ نو ګام پر ګام ورپسې لاړ شئ، خو هڅه مه کوئ چې هغوی دې هم ګام په ګام در سره لاړ شي، ځکه چې ژوند پر شا نه ځي، نه له پرون سره تمېدلی شي. تاسې لکه لیندې یاست او بچي مو لکه غشي چې فضا څیري او خپله لار بیا مومي. د دغو غشو د نښې ویشتونکي لیدونکی یو غشی ویشتونکی دی چې سر ټیټوي او د خپلو مټو په ټول ځواک سره دا لیندې راکاږي چې غشي یې ډېره لاره ووهي او چټک لاړ شي. دا ویشتونکي تل خپل غشي د راتلونکي مهال د افق پر لوري ولي. تاسې هم د دغه غشي ویشتونکي خوښې ته غاړه کېږدئ، ځکه که هغه له خپلو الوتونکو غشو سره مینه کوي، نو همهغسې له هغو لندیو هم خوښ وي چې کلکې او کارنده وي. بیا د کلي یوه سوداګر وویل: موږ ته هم څه ووایه د راکړې ورکړې په اړه. هغه وویل: کله چې تاسې خپل شته ویشئ نو کوم لوی کار نه کوئ. هو، که تاسې خپل ځان او نفس وقفوئ نو دغه مهال تاسې په رښتیا هم راکړه ورکړه کوئ. ستاسې شتمني څه ده؟ پرته له هغه څیزونو چې تاسې ټول عمر ساتنه کوئ، له دې ویرې چې سبا به له منځه لاړ شي او په درد به مو ونه خوري. او تر اړتیا ډېر محتاط سپي ته به سبا څه ډالۍ راوړي؟ هغه چې نن په یوه سپېره او شګلنه بیدیا کې هډوکي تر شګو لاندې کوي، خو خپله د قافلې شا شاته روانېږي. او د فکر اړتیا څه ده؟ فکر خپله یوه اړتیا ده. د تندې فکر هغه مهال په خپله یوه نه ماتېدونکې تنده وي
چې کوهي مو له اوبو ډک وي. یو شمېر هغه خلک دي چې له خپلو ډېرو شتو لږ څه ورکوي او دا کار د احسان او نیکنامۍ لپاره کوي. د هغوی د زړه پټې هیلې دغه ډالۍ ګنده کوي. یو شمېر هغه خلک دي چې لږ څه لري خو ټول ورکوي. ځینې هغه دي چې پر ژوندانه او د ژوندانه د نعمتونو په ډېروالي ایمان لري. د هغوی ځولۍ هیڅکله تشې نه وي. ځینې هغه دي چې ورکړه کوي او خوشحالیږي او همدغه خوشحالي د هغوی د فیاضۍ انعام دی. ځینې هغه دي چې ورکړه کوي او په ورکړه خفه کیږي. ځینې هغه دي چې ورکړه کوي او پر ورکړه خفه کیږي او همدغه خفګان د دوی سزا ده. ځینې هغه دي چې ورکړه کوي نه پرې خفه کیږي او نه د خوښۍ غوښتنه لري او نه دا انګیري چې دنیا حسن او ثواب دی او نیک عمل د نیکانو برخه ده. هغه داسې ورکړه کوي لکه په مخامخ دره کې د هیلې ونه چې په ټوله بېباکۍ سره خپله خوشبويي په ټوله فضا کې شیندي. د هغه له سترګو دنیا ته ګوري او موسیږي. سوالګر ته څه ورکول نیک کار دی، خو لا نیک کار دا دی چې پرته له غوښتنې پرې وپوهیږي او څه ورکړي. سخي ته ورکړه دومره خوند نه ورکوي لکه د سوالګر لټون چې ورکوي. نو تاسې خپل داسې څیز چې له تاسې سره دی او خوندي کول یې غواړئ، هغه هر څه به یوه ورځ وویشل شي. نو نن یې وویشئ چې خپله یې له ورکړې خوند واخلئ، نه ستاسې وارث. تاسې تل دا خبره کوئ چې زه به یې ورکوم خو حقدار ته، خو ستاسو د باغونو ونو او څړځایونو رمو هیڅکله هم داسې ونه ویل. هغوی خپل ټول شته ورکوي او همدې چارې د دوی ژوند خوندي کړی، ځکه که داسې ونه کړي فنا کیږي. هغه څوک چې له شپې او ورځې خپل حق اخلي له تاسې هم د خپلې برخې خپلولو حق لري. او څوک چې د ژوندانه په سمندر کې خپله تنده ماتولی شي، نو ستاسې له وړې چینې هم د خپلې پیالې د ډکولو حق لري. او ستاسې حقیقت دی څه؟ دا چې خلک په سینه وهلو او واویلا ستاسې مخې ته ودرېږي، د خپل نفس له عزته پرده پورته کړي چې اړتیا یې بې حجابه او خودداري یې بې نقابه ووینئ. لومړی خو دا کتل پکار دي چې آیا ته د هغه عزت وړ یې چې ته دې د چا کارسازی شي؟ حقیقت خو دا دی چې د ژوند ټولې چینې یو بل ته اوبه ورکوي، یو ژوند بل ژوند ته، یو روح بل روح ته، او یو فطرت بل فطرت ته تکیه ده. او که ته ځان ته هوښیار وایې، نو ته د ژوندانه د راکړې ورکړې تش ناظر او لیدونکی یې. ای موندونکو، تاسې ټول موندونکي یاست، خو سوالګر هم یاست. د احسان داسې بار پر اوږو مه اخلئ چې ستاسې او دربښونکي پر اوږو لکه جغ پرېوځي. د دربښونکو د نیت له لوړتیا سره خپله هم پورته شئ، هغسې لکه د ځواکمنو مټو په مرسته چې یو کمزوری او ناروغ پورته کیږي. ځکه چې تاسې د خپل پور او احسان تر بار لاندې راځئ، گویا د بښونکیو په هغې پرانیستي لاس شک کوئ چې مور یې ځمکه ده او پلار یې هغه بښونکی دی چې بې غوښتلو ورکړه کوي. نو بیا تاسې او ستاسې دا سخیان لا څوک دي چې د طبیعت چارې ځان ته منسوب کړي؟ هر وخت له هر ځای پښتو کتابونو ته اسانه لاسرسی.